زبا پروت قسم په خدای د هغه جهلیانو براته الواګانې په خولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنیل او میجر ټوپای په سر کړ او پاتانېدارانو کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې او میجر ماته وایي چې میجر میاں خان نامه یې وه ماته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کوर्ट में मैं आपको इजाजत देता हूं अगर आप इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं माल इजाजत देते हैं आप बोले हाँ माल अच्छा आप बाहर से एक 3 पत्थर मंगाए द्रे काणी बारगा कचरों के काणी प्रातु चिद्रे काणी रावड़ वेले अभी माले के एक थानेदार को दे दो मालवा है ची यो द्वादरे पमादे खजा पदरे काणी तलाक चे तादसी वेली ویلې کلمه هم تېره کړم د ګډې زه کلمې خو تاسو هر وخت تېره والله که دې پرېږد په 4 واړو مې ښځې طلاق کړې چې دا مجسټریټ نمبر راغی ویلې مولانا صاحب پښتو کې راته وایي ما تازه واده کړی دی مه مې غر کوه وایي ما تازه واده کړی ما چې تازه طلاقي شی ته به ښایي ستا شپه په انګو کې وه زما تقریر په ټل کې و تر هغه هم نه وی او د دوی په ډایري دې دستخط کړی دی په هغه مې هم 3 طلاق وغورځو کرنیل ماته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تیل جی مانا مخکدی یو ملا جرم کو ہو لگے کمی کا کنا بھی اختیوزا وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنی مرید بار کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تمواس کو مالور کا 4,000 روپے زما دے دوارو لاسونو تیت کڑے لگولے چی ورننا واتم دا اشعار رایات شو چی نشانے بمی پلاسو بل پا بند زولنوی د خامتا جامع بسریوی ملا خوڑلے ببیڑوی ملا خوڑلے ببیڑوی جنازہ بمی ولاڑا ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹ دی چپ سر نوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں غمالدہ فوجیانم دا سے وحیان غندی دی اب وہی جدہ الاسد جنجال جوڑ کے عزیزانو دا بٹو صاحب وقت راغ ہے وینیوم لکه مونږ سکړي ویل مخکې شي د شپې 1 بجه وه 200 پولیس راغی زما کور نه تو راته الله هلکه زه خو غټې منډم نشم ویلی ظالمه ده خو تاڼه کې کښېنه زه درځم او دا ټوپک یې نیولې ته به چې څه ډبنګې یې ګیر کړی څه ډبنګې یې ګیر کړی دی مخکې شو حاجی مخکې شو ډي پي آر یې راوویستو په دې دستخط وکړه ما دا 10 دستخطه پېښور جیل ته پېښور ناری پور جیل ته اسلم خټک گورنر او ژوندی دی ژوندی دی قرآن ورکوي دا مسلم لیگ او تپوس ته وکوي چې راپسې هریپور جیل ته ټلیفون وکړو ویل راوځه مال که به درواتم نو د سړي زوی بنې تا ته چې گورنر ټلیفون وکړي چې د جیل نه راوځه خدای په راستی چې 15,000 ټیزونه مو واچو منډه کړي مال که به درواتم د سړي زوی بنې ویلې ولې مال ما سره 400 نیشنل والا دي کته ووتم د مافی خان ډرامې به راپسې وکړي لکه ما ته وګورئ
یعنی دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړي خوله یم ټپې شي شور مه زما عزیزانو 400 نیشنل والا دی ما سره د مافی خان ډرامې برا پسیو کی 3 میاشتې مې پکې تیرې کې راووتم دیخوا وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټر د صوبه سرحد یو کال د شب قدر په قلا کې زه قید کړی وم 11 میاشتې مې تیرې کړې راپسې اشرف خان جواب وکړو چې ایک نہیں کیجیے معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دیسیے مالولہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم او ستاسو دوا برکت تے نہ میں د پاکستان د وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پدے شل کالا کے تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت کړه چې په شل کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ده نو زما پوزه غوسه کوي په خر مې سور کوي او مخ مې تور کوي او دیخوا وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وی خدای قرآن او دی جولې ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلې نه نو کار خدمت درته سوې زتا چیف منسټر منم نه زبا د پاکستان حکومت پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي تاسو پوه شئ په خبره باندې پاغه ورځ با د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی دا د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاري مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغې نه دي منلي چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه او شیعه حضراتو فقه جعفریه چغې والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو حکومت تدویم چې دا مجتهدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې مګیر کا بار را پسې تالا هوا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي ٹھیک خبره ده ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي نو زما عزیزانو